خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال. په تېره حمل میاشت کې د ټولګټو وزارت مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه. د ټولګټو وزارت په هیواد کې د کرنیزو او سوداګریزو توکو د خوندي او چټک لیږد رالېږد او تلونکو مسافرو د ستونزو د حل په موخه د ګڼ شمېر مهمو پروژو چارې پیل کړي دي. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني د 1404 هجري شمسي کال په حمل میاشت کې د کابل جلال آباد لوی لارې د دویم لین سړک له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه. د لیدنې په جریان کې د یادې لوی لارې د شرکت له کمپونو او د کابل ولایت له لوري د 22 کیلومتره سړک له هغو برخو څخه لیدنه وکړه چې ابتدایي او تخنیکي چارې د کابل ولایت له لوري د مهال د یونیورسل ساختماني او سړک جوړونې شرکت سره قرارداد شوي دي. دغه راز د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر په دغه میاشت کې کندهار او خوست ولایتونو ته هم د پروژو د لیدنې او د پروژو د چارو د ګړندیتوب او ارزونې په موخه سفر کړی و. او د یاد سفر په ترڅ کې په کندهار ولایت کې د کندهار ارزګان سړک د 160 متره په اوږدوالي د میوند ولسوالۍ سرکاري باغ پل، د کندهار سپین بولدک دویم لین سړک او د خاکریز کندهار سړک له رغنیزو چارو څخه لیدنه وکړه. او په خوست ولایت کې د خوست غلام خان بندر سړک پر مسیر د ګربز ولسوالۍ اړوند د بورېخیلو پل چې د ترمیم چارې بشپړې شوي دي د میداني او باړې پلونو څخه چې د موسمي ورښتونو او سیلابونو له امله تخریب شوي وو له نږدې لیدنه وکړه. او دغه پلونه د افغانستان د ترانزیت په برخه کې مهم او اساسي وبلل او زیاته یې کړه چې د یادو پلونو د ترمیم کار د ټولګټو وزارت په پلان کې شامل دی. دا ویلو ده چې د روان کال په حمل میاشت کې د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر په کابل کې د روسیې هیواد له سفیر او مل پلاوي سره په خپل کاري دفتر کې لیدنه وکړه. په دغه لیدنه کې د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني او ښاغلي دیمیتری ژیرینوف ترمنځ د سالنګ تونل د ترمیم، د نوي تونل د رغولو، روسیې هیواد څخه د سړک جوړونې او اوسپنې پټلۍ رغولو وسایلو، ماشینرۍ، تجهیزاتو، قیر او اوسپنې پټلۍ قطعاتو او دې ته ورته نورو موادو د خریدارۍ په هکله هر اړخیزې خبرې اترې ترسره شوې وې. دغه راز ټولګټو وزارت په تېره حمل میاشت کې د کندوز ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ په دشت ابدان سیمه کې د لوړ تناژ بار وړونکو وسایطو د وزن د کنټرول په موخه یوه پایتله د څه باندې 1.5 میلیونه افغانیو په ارزښت نصب او فعاله کړې ده. همدارنګه د حمل میاشتې په 29مه نیټه د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر سلنګونو لویې لارې له اړوند برخو د تونل له رغنیزو چارو او د یاد مسیر په اوږدو کې له بشپړو شویو برخو څخه لیدنه وکړه او د یادې لویې لارې د رغنیزو چارو د قراردادي شرکتونو د تیر کال د پلان شویو برخو له بشپړېدو څخه یې خوښي وښوده او د شرکتونو مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې پر وخت سره د یاد مسیر د پاتې برخو د کار د جریان پیل کېدو لپاره چمتووالی ونیسي ترڅو د یاد مسیر پلان شوي رغنیز کارونه پر وخت بشپړ شي. دغه راز د وروستیو ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو پاتې شونې او رسوبي مواد د سړکونو مخې ته راوتلي وو او درنو هیوادوالو ته یې د سفر پر مهال ستونزې رامنځته کړې وې چې د ټولګټو وزارت د ولایتي ریاستونو لخوا پاکاري او شته ستونزې حل شوي دي. د حمل میاشتې په وروستۍ نیټه د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني په کابل کې د قزاقستان هیواد له سفیر ګزیس اکباسوف سره وکتل او دواړو لورو په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. په دغه ناسته کې دواړو لورو افغانستان ته د سوداګریزو توکو پر لیږدولو او د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد د زیاتوالي او د قزاقستان هیواد د ساختماني شرکتونو له لوري په افغانستان کې د زیربنایي پروژو په ځانګړې توګه د اوسپنیزې کرښې په برخه کې د پانګونې په هکله هر اړخیزه خبرې اترې وکړې. د یادونې وړ ده چې د 1404 هجري شمسي کال د حمل میاشتې له پیله تر پایه د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 3,06,915 مټریک ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه ترانزیت او صادرات دي. په حمل میاشت کې 9,971 ټنه ترانزیت او صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، کینو او د انارو جوس دي.